السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خدای دې وکړي چې راته روغ جوړ او خوشحاله به اوسئ. ملګرو په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته یوه داسې طریقه در وښیم چې هغه ډېره جالبه طریقه ده، ډېره خوندوره طریقه ده او ډېره ښایسته طریقه ده. هغه طریقه داسې ده چې څرنګه کولی شو موږ په فیسبوک کې ټول ملګري په یوه کلیک سره انپرنټ کړو. هغه که موږ یو انپرنټ کوو هغه هم په دومره وخت پې لګي چې مخ ډېر وخت مو چې پې لګي. نو نن به په دغه ویډیو کې زه تاسو ته داسې طریقه در وښیم چې څرنګه کولی شو د فیسبوک ټول ملګري په یوه وار سره یا په یوه کلیک سره انپرنټ کړو. نو ملګرو راځئ طریقه شروع کول ورځو کروم بروزر ته او هلته په سرچ کې ورته لیکو ویو لایکر. اوس زه ورته لیکم ویو لایکر، په هغه باندې کلیک کوم. وروسته ماته یو ویب سایټ راځي هغه را خلاصوم. دغه د زه په دغه ویب سایټ دلته سرچ کوم پسې دغه لومړي وار کې چې کوم ویب سایټ را واوښتول ماته زه په دغه باندې کلیک کوم. دا ویب سایټ د ملګرو دا د سر یوې د دغه دلته زه اوس کلیک ورباندې کوم. ملګرو انټرنیټ سپیډ ډېر سست ده، هیله ده چې را سره په عذاب نه سئ. کله چې دا صفحه ماته را خلاصه سوه دلته تاسې کولی شئ د فیسبوک اټو لایکر هم خلاص کړئ او اټو کمنټ همداشان د انسټاګرام په باره کې ډېرې هغه شته کې طریقې. انټرنیټ سپیډ ډېر سست ده ملګرو. دغه د ملګرو اوس لاډینګ روان ده، دا هغه را صفحه کېږي دا در چې دا شو شي ملګرو لږ وخت لږ غواړي در چې اوس به په لومړي ځل کې راسئ تاسې دلته ګیټ اکسس ټوکن ته به راسئ. دلته اوس زه راځم، دا لاډینګ روان ده ځکه دا په دغه وخت باندې چې دا صفحه دلته ګیټ اکسس ټوکن هیر دلته به تاسې کلیک اول وار پې وکئ. دا صفحه به را خلاصه شي. دلته تاسې چې خپل ایمیل او خپل هغه غواړي پاسورډ غواړي پورته یوه خانه کې به تاسې زه دلته ویډیو سکیپ کوم لږ په دې خاطر چې تاسې وخت هم ویډیو ضایع نه شي او زما پاسورډ هم ونه ګورئ. تاسې دغه د آی ډي مې ور واچوله خپله. اوس ګیټ ټوکن باندې دا شنه خط باندې دلته کلیک کوم. کله چې زه دلته کلیک پې وکړم نو ښکته ماته یو لینک راکړی، هغه لینک زه را کاپي کوم او هلته یې بل ځای شاته ځم هلته یې پیسټ کوم. دغه د ملګرو ماته یې دا لینک راکړو. دغه باندې زه پریس کوم، ګوته پریس نیسم. دا ټول لینک به تاسې کاپي کړئ. تاسې کله کاپي کړئ دا به سلیکټ آل کړئ. دا هغه به زه راځم اوس راځم دلته سلیکټ آل کوم، دلته کلیک ورباندې کوم. دلته مې کلیک سلیکټ آل مې کړ. اوس دا کاپي بټن ووهم. دا کاپي ملګرو دا په دې خاطر زه هغه کوم چې تاسې ښه پې پوه سئ او طریقه مو ښه پر سر خلاص شي. اوس ځم بېرته شاته چې راسم دلته دغه هغه چې راته لیکلی انټر اکسس ټوکن دلته به پیسټ کړئ دا لینک چې کوم تاسې کاپي کړی ده. وروسته به پرې راسئ پلیز انټر دغه ته به پسې راسئ پلیز انټر د
CPT دلته به هغه دا کوم کوډ چې تاسې درکړی دی دغه 18 دلته به دا ووهئ، دا به دلته ووهئ، لوګین اپ باندې به کلیک پسې وکړئ. لوګین اپ باندې چې تاسې کلیک وکړو دلته دا لیک ځنډ اخلي، دلته ماته بله صفحه را خلاصیږي. لږ انتظار ورته وکړئ ملګرو، ځکه چې انټرنیټ سپیډ ډېر سست ده. زه خپله سخت ورسره په تنګ یم. په افغانستان کې خو انټرنیټ سپیډ یمخ بې اندازې هغه ده. سلو ده. اوس دا لوډینګ روان ده، اوس صفحه را خلاصیږي. دغه ده، دا صفحه به تاسې ته راواوړي. یو هاف سلس کریډټس دا ویني ملګرو، اټو کمنټ ویني، اټو لایکر، اټو کمنټ، دا هر شی اټو ریکشن. دا ملګرو که تاسې خپل هغه ته لایک ته لا پوسټ ته کمنټ او هغه زیاتولی شئ، هغه تاسې دلته زیاتولی شئ. خو زه هلې لایک او کمنټ نه زیاتوم. دلته ان پرنټ آل فرینډ په دغه باندې کلیک کوم. دا سره خط باندې چې کوم یو ده دغه په دغه باندې کلیک کوم، ځکه زه خپل ملګري ان پرنټ کوم. کله چې زه په دغه باندې کلیک وکړم، کلیک ورباندې کوم، دلته به تاسې د اعلانات راواوړي. د اعلانات به تاسې ټول ایسته کړئ، لرې بې کړئ. دلته به اوس زه په کلیک هیر ټو کنټینیو باندې کلیک وکړم. دلته زه اوس کلیک ورباندې کوم. دلته ملګرو تاسې ته دلته ملګرو دغه کوم چې ده دا 500 چې درته لیکلي، دلته چې تاسې هر څومره ملګري ان پرنټ کوئ دا به دلته ورته ووهئ. فرض مثال زه 1500 ملګري ان پرنټ کوم، دلته زه 1500 ملګري ان پرنټ کوم. 1500 مې ورته ولیکل. اوس دا کوم کوډ چې ماته دلته راکړی ده دا ان فرینډ هلې ورته پسې لیکم. دلته درته لیکلي فور ویریفای یو رایټ ان پرنټ، دلته زه ان پرنټ ورته لیکم. وروسته بیا دا کوم هغه چې ماته راکړی سره خط باندې کوډ دا ورته لیکمه. ریمیو پرنټ باندې په دا شنه خط باندې کلیک کوم سي. ملګرو نو زه دومره ملګري نه لرم چې ان پرنټ یې کړم. اوس دا دلته لیک کم شمېر ورته وږمه، 500 ورته وږم. زه 500 ملګري ان پرنټ کوم. ویریفیکیشن باندې مې کلیک وکړو. اوس لاډینګ روان ده، اوس زما ملګري ان پرنټ کېږي. دغه د ملګرو اوس راته ولیکل پرنټ ریمیور ان فرینډ، ویني تاسې یې ملګري ان پرنټ کړو. هیله د ملګرو چې ویډیو مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او زموږ ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. د نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره له موږ سره اوسئ. او ملګرو که نور ملګري ان پرنټ کوئ، هغه دلته نور هم پسې ان پرنټ کولی شئ. په دغه ځای کې بېرته د ملګرو شمېر ورته پسې ووهئ، دلته ان پرنټ ورته پسې ولیکئ کته، او دلته په ریمیو پرنټ باندې کلیک وکړئ پسې.